په غزنی ولایت کې والي او امنیتي مسؤلینو د ولسمشر ټاکنو لپاره په دې ولایت کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د غزنی ولایت والي وحید الله کلمزی د یوه مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې وویل چې د ولسونو امنیتي ځواکونو په همکارۍ دې ولایت کې د ټاکنو ترسروي لپاره ډاډمن چاپیریال رامنځته کړی ده. نوموړي وویل چې په غزنی ولایت کې 8 ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر بشپړ شوی. دغو ولسوالیو ته ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد رسولي او پاته نورو ولسوالیو ته د نن ورځې په جریان کې ورسیږي. د دغو ولسوالیو له جملې څخه د غزنی ولایت 8 ولسوالیو اندړ، قرهباغ، ابوبند، مقر، ګیلان، جاغوري، مالستان او ناور ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر بشپړ شوی او ټاکل شوي پاته ولسوالیو ته له پلان سره سم نن د ورځې په جریان کې ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد ولېږدول شي. د ټاکنو لپاره تخنیکي او امنیتي ټول پوره تدابیر نیول شوي دي. 8 ولسوالیو ته د هوا د لارې انتخاباتي مواد رسیدلي دي. پاتې ولسوالیو ته د ځمکې د لارې نن عملا د انتخاباتي موادو شونډلاندې دي. هېڅ ډول ستونزه مشکلات امنیتي په مسیر د لارو کې نه لرو. نن به انشاءالله ټول باقي مانده ولسوالیو ته د ځمکې د لارې انتخاباتي مواد ورسي. په څنګ د دې کې د موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبرۍ د ټاکنو د ښه ترسروي او د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس او ملي اردو ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي. نوموړي له ولسونو وغوښتل چې له ډاره پرته د میزان په شپږمه د رایې ورکولو مرکزونو ته ورشي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي. بل لور ته د غزني ولایت امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د راتلونکي ولسمشرو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. دوی ډاډ ورکوي چې ټاکنې بروني او په امن کې ترسره شي. د غزني ولایت د امنیې قومندانۍ قومندان خالد وردګ د دغه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په موخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا یوه قطعي منتظره جوړه شوې او هم د ټاکنو پر موخه په ځینو ولسوالیو کې راپیل شوي چانیز عملیات په بریالیتوب سره روان دي. نوموړی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو په همکارۍ د ټولو مرکزونو امنیت تامین کړی او هیڅ چاته به د دغې ملي پروسې د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. دی وایي امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د انتخاباتو په ورځ موږ همداسې منتظرې جوړې کړې مشترکې د اردو، پولیسو، د امنیت چې په مرکز کې به هر ځای کې چې کوم سایت باندې کوم ځای کې چې مشکل پیدا کېږي موږ به آنن د دغه درې ساعت مشترک حرکت کوي او آنن به ځای پر ځان رسوي. او بل خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب په رأس کې زه خپله او رئیس د امنیت او قومندان د نواب خپله هماهنګي کې به موجود وو. د ټول مکمل دقیقات او په ولسوالیو کې به همداسې قومندان د کنډک او قومندان د امنیې مدیر د امنیت او امن ته منتظرې لري او په یوه ځای کې به یو ځای به وي. هر ځای چې مشکل پیدا کېږي که اردو ته ضرورت وي اردو به ورته رسېدګي کوو او هغه په دریو کمربندو باندې تقسیم شوي دي چې په اول کمربند کې به خپله پولیس او امنیت ملي وي او په دویم کمربند کې چې کومې سپازیره نقطې دي هغه به د اردو ملي حرکې وي. دوی وایي په ټولو برخو کې د ټاکنو د ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی او د امنیت د ټینګښت په اړه یې ولسونو ته ډاډ ورکړ. ټاکله شوې ده چې د افغانستان راتلونکي ولسمشري ټاکنې د میزان میاشتې پر 8 نیټه ترسره شي چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي. ثاقب افغان، میلمه راډیو، غزني.